السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول بخیر او خوشحاله به او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن زموږ د سبق نمبر 23 چې د میم ساکن قاعده به ونن. نن د میم ساکن قاعده چې دی قاعده نمبر 1 چې دا وایي هغه هر کله چې د میم ساکن نه وروسته بل میم راشي نو په دغه میم ساکن کې به د یو الف په مقدار غنه د ادغام کیږي. نن به موږ پیژنو چې په میم ساکن کې به غنه څنګه کیږي. وایي هر کله چې د میم ساکن نه وروسته د تاسو کتلی شئ میم چې دی راپاسې به سکون راغلی نو دې میم ساکن شو دی. دا میم ساکن دی. وایي د دې نه وروسته چې بل میم راشي دا میم ساکن دی. تاسو لیدی شئ د دې نه وروسته دا څه کوي بل میم راغلی دا راشي نو دغه میم ساکن دغه به د یو الف په دغه کې به د یو الف په مقدار غنه د ادغام کیږي. ادغام څه ته وایي؟ لنډ مثال دا لکه یو حرف بل حرف کې دننه کول. اوس دا میم چې دی دا به موږ په دې میم کې دننه کوو لکه الیکم مرسلون وهم مهتدون. ولدو په دې کې به اوس موږ غنه کوو په دې میم ساکن کې او دلته هم په دې میم دا میم ساکن دی بل میم راغلی نو لکه الیکم مرسلون وهم مهتدون. یعنې تاسو پرې پوه شوئ. په قرآن مجید کې چې هم هر کله د میم ساکن نه وروسته بل میم راشي نو هلته به موږ غنه کوو. اوس قاعده نمبر 2 چې دا وایي هر کله چې د میم ساکن نه وروسته حرف با راشي نو په دغه میم ساکن کې به د یو الف په مقدار غنه د اخفا کیږي. اوس تاسو دا کتلی شئ چې کله د میم ساکن نه وروسته دلته خو موږ وایي چې بل میم راشي نو غنه به کیږي. چې اوس د میم ساکن نه وروسته حرف با راشي دا با دی و حرف با راشي نو بیا به هم غنه د اخفا کیږي لکه یحاسبکم به الله. یعنې د کوم کې به اوس موږ غنه کوو ځکه چې دا میم ساکن دی د دې نه وروسته دې شی راغلی حرف با راغله ولدوی لکه یحاسبکم به الله وما هم بمعجزین. دا میم ساکن دی وروسته دې شی راغلی با ځکه غنه وشوه. دقسې به قرآن مجید کې تاسو وایئ. اوس قاعده نمبر 3 چې دا وایي هر کله چې د میم ساکن نه وروسته د حرف با او د میم نه علاوه بل حرف راشي نو په دغه میم ساکن کې به غنه نه کیږي. اوس دا وایي چې دغه د میم ساکن نه وروسته بل میم راشي هم به غنه کیږي حرف با راشي هم به غنه کیږي. خو اوس که دغه میم ساکن نه وروسته بیا هر قسمه حرفونه راځي بیا به موږ غنه نه کوو. لکه ګورئ الم تعلم الم تر کیفه دلته دا اوس میم ساکن د دې وروسته شی تا راغله نو تا خو موږ وایو چې بل حرف چې راشي بیا به غنه نه کوو. یعنې تا راغله دلته بس موږ غنه نه کوو لکه الم تعلم. اوس دا میم د دې وروسته هم تا راغلی الم تعلم الم تر کیفه. نو دا و د میم ساکن قاعدې دوستانو ډېرې اسانې قاعدې دي او امید ده چې تاسو به پرې پوه شوي. ویډیو خپلو دوستانو سره ډېره شیر کړئ. ما له راکړئ اجازت والسلام.